د نیوز پری چینل لیدونکو السلام علیکم ستړي مشه سهار مو په خیر په موکړه تازه لاند مهم خبر ته د طالبانو ویان د ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لډیرو جزئیات ورکولو پرته پر طالب وسلولو غږ کړی چې له هوایي ډزو لاس واخلي او پر ځای د الله شکر ادا کړی مجاهد تر دې دمه د پنجشیر د بشپړ سقوط خبر لا نه دی خپور کړی خو پر ټولنیزو رسنیو طالبانو ته نږدې ګڼو فعالانو بیا د پنجشیر د سقوط خبرونه خپاره کړي دي. بل ورته انعکاس ټي وي لیکلي پنجشیر د طالبانو لخوا سقوط شو صالح له پنجشیر وتښتید. د همداسې حال کې ده چې بیګا شپه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې هوایي ډزې کېدې چې د هوایي ډزو د کېدو له امله ټولنیزو رسنیو ګڼو کروونکو دغه شکایت خپور کړی دی چې هوایي ډزو څخه د باید د لاس واخلي او یو څو پیښې هم شوي دي چې د هوایي ډزو له امله ماشومان لګېدلي دي. نو د پنجشیر د سقوط په اړه تر دې مهاله ډیر څه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نه دي خپاره کړي. هغه یوازې له خپلو وسلوالو غوښتي وو چې له هوایي ډزو لاس واخلي او د پنجشیر د سقوط په اړه تر دې مهاله ډیر څه نه دي خپاره کړي. درنو لیدونکو له موږ سره پاتې شئ او که په دې اړه نور معلومات راغلل موږ به له تاسو سره شریک کړو. او یو داسې خبر هم و چې شمشاد لیکلی و چې د هوایي ډزې کېدل دغه د پنجشیر د سقوط په اړه نه دي بلکې دغه کابل ته د دوی مشرانو ملا هیبت الله اخوندزاده او همدارنګه عبدالغني برادر په راتګ سره دغه هوایي ډزې کېږي. نو دوستانو موږ سره پاتې شئ موږ به تاسو ته د دې په اړه چې آیا پنجشیر رښتیا هم سقوط شوی دی یا نه په دې اړه به تاسو ته موږ معلومات درکړو. همدارنګه د امرالله صالح تېښته تاجکستان ته هم تایید شوې ده چې امرالله صالح له افغانستان څخه تاجکستان ته تښتېدلی دی او پنجشیر سقوط کړی دی. نو دوستانو موږ سره پاتې شئ که په دې اړه نور جزئیات معلومات راغلل موږ به یې له تاسو سره شریک کړو. تر بیا ښې چارې لوی علامه مال شه.